والحق أنه بجميع أجزائه مأخوذ في جانب الموضوع فالنسبة ملحوظة مجملا فهي المحكي عنها ومن حيث تعلق الإيقاع بها ملحوظة تفصيلا فهي الحكاية. والمركب دیوی مولی صاحبانو مرکب هر کله چې مصنف رحمت الله علیه فارغ شو د بیان د مفردنا بجمیع اقسامه نو سی شروع کړل په تعریف د مرکب کې سره د اقسامونه دغه اقسام درته ذکر کړي. نو مرکب چې د مولی صاحبانو دا اولا په دوه قسمه ده. اول مرکب تام و مرکب ناقص. وجه د حصر په دې دوانو کې دا دا چې متکلم یو کلام ذکر کې مخاطب ته انت یو خبره وکي دا به خالی نه وي. که سکوت د مخاطب په دې باندې صحیح وو، سکوت د مخاطب په صحیح وو څه معنا؟ یعنی د محتاج امر آخر ته نو بس تا خبره وکړله بس خبره ختمه، بل شي ته محتاج نه وي، سکوت صحیح ور باندې او هغه فایده واخسته. نو دې ته مولوي صاحبانو وایي مرکب تام. او کچرته سکوت د مخاطب په دې کلام باندې نو صحیح بلکې محتاج امر آخر ته نو دې ته وایي څه شی مرکب ناقص. څه ورته وایي؟ مثال د مرکب تام لکه زیدون قائمون. نو ګوره دا چې متکلم کله ویلی زیدون قائمون نو د په سکوت کو نور غلی شه نو بس هغې ته څه شی خبر معلوم شو که نه سکوت یې ورباندې صحیح دی. او مثال د مرکب ناقص لکه غلام و زیدن چې د کله غلام و زیدن ویلی او سامې واورېده نو د متکلم سکوت په دې باندې نه دی صحیح ځکه دی محتاج دی چاته اوس امر آخر ته هم. ځکه تاسو ته ما ویلي که کلام کې څه شی پکار وي نسبت پکار وي او نسبت هم نسبت تام او غلام و زیدن کې خو نشته نو که دا مسند الیه کې مسند کوم یو دی او که مسند یې کې نو مسند الیه کوم یو دی. بیا ورپسې راځئ بیا مرکب تام په دوه قسمه ده، یو ته خبر وي او بل ته انشا. وجه د حصر پکې دا د وی دا مرکب تام به خالی نه وي یا به په دې سره قصد حکایت د واقع او د محکیانهو نه شوی وي نو دا خبر، او یا به په دې سره قصد حکایت د واقع او د محکیانهو نه نه وي شوی نو دا څه شی شوله؟ انشا. نو چې هر کله مو دا ویل نو دیزی تراش مولی صاحبانو دا عبارت کې مصنف رحمت الله علیه چې د خبرون نورستو قضیه ذکر کړه نو د اشاره کوي ترادف ته په مابین د خبر او د قضیه کې. اوس مو ویلې پرون ترادف چاته ویلې؟ تکسر اللفظ مع الکه دواړه الفاظ څه شي دي؟ متکسر دي خو معنا دي کې څه شی دی؟ یوه ده دا دواړه یو شی دي سره. او په اصطلاح د نحاتو کې مولوي صاحبانو څه شی وي؟ دې ته خبر وي په اصطلاح د نحاتو کې او قضیه ورته وي په اصطلاح د منطقیانو کې. مثال د دې چې قصد حکایت د محکیانهو نه شوی لکه زیدون قائمون حکایت دی د قیام د زید نه چې هغه ولاړ دی په نفس الامر کې، او دا حکایت عبارت دی د مجموعي د موضوع د محمول او د نسبت نه. حکایت چاته وایي؟ مجموعه د چا؟ د موضوع د محمول او د نسبت د دې په درمیان کې چې کوم څه شی دی؟ نسبت دی مجموعه نو دې ته څه شی وایي؟ او محکیانهو یې څه شی ده چې هغه ولاړه د زید د په چا کې په نفس الامر او په خارج کې نو هغه محکیانهو ده او دې ته حکایت وایي. او هر چې محکم عنهو ده نو بیا په دې کې علما مذاهب لري په تعریف کې. یو مذهب د محقق دوانی دی چې محکی عنهو عبارت ده د چانه د موضوع نه چې دا به میحس وي یعنی موضوع په داسې حیثیت چې د دې نه به انتزاع د محمول کیږي. محکی عنهو چاته وایي؟ موضوع محیسه دا معنی حیثیت والا موضوع
دا موضوع داسې شی وي په داسې حیثیت باندې وي چې دغه نه انتزاع د چا کېږي د محمول کېږي. دې ته دوی څه شي وي؟ محکیانهو وایي. نو حکایت عبارت دی د مجموعې د موضوع د محمول او د نسبت نه، او محکیانهو عبارت دی د چا نه؟ د موضوع محیصې نه. نو حکایت کل شو، محکیانهو څه شی شو؟ جز شو، او په مابین د جز او کل کې مغایرت ذاتي وي. څه شی وي؟ په دې ځای ورسېدلی دا زده کړئ تاسو د دینو کې په کار راځي. حکایت څه شی دی؟ کل. او محکیانهو څه شی ده؟ ځکه محکیانهو خو بل شي نه عبارت نه ده، بلکې محکیانهو عبارت ته د همدغې موضوع نه، خو چې دا موضوع ته محیصه راواخلې. څه شی راواخلې؟ سره که محیصه، یعنی په داسې حیثیت دا موضوع ته راواخلې چې دغې نه انتزاع د چا کېږي؟ د محمول کېږي. لکه مثلا زیدون خارج کې د په داسې حیثیت راواخلې چې د انتزاع د چا کېده؟ د قیام. نو دی ویلې چې زیدون قایمون، یا تېنه څه شی کېدل؟ انتزاع د قیام کېدل او دی ناست و. نو دی ویلې چې زید څه شی دی؟ مولوي صاحبانو ناست دی. په دې ځای باندې مازغه خلاص شوله. دویم قول پکې دا دی، دویم قول جمهور وایي چې محکیانهو چې دی دا عبارت دی د مجموعې د موضوع محمول او د نسبت نه په لحاظ اجمالی سره، لکه څنګه چې حکایت عبارت دی د موضوع او د نسبت او د محمول نه په لحاظ تفصیلی سره. په لحاظ یعنی په محکیانهو کې هم دا درې واڼه دي خو اجمالا، او په حکایت کې هم دا درې واڼه دي خو څه شی؟ او دا رایه د چا ده؟ د جمهورو ده. نو د دوی په نسبت باندې بیا مولوي صاحبانو په مابین د حکایت او د محکیانهو کې اتحاد ذاتی او تغایر اعتباري دی. اتحاد ذاتی ولې دی؟ ځکه درې واڼه سره یو شی دي. محکیانهو حکایت سره څه شی دي؟ یو بل شی خو نه دی. او تغییر اعتباري دی په دې معنا باندې چې یو کې اعتبار د اجمال کو او په دویم کې اعتبار د چا کو؟ تفصیل کو. دې ځکه کسو کې اعتراض وکړي چې مصنف ولې عدول وکړه د تعریف د مشهورینو نه. هغوی داسې وي چې ما يحتمل الصدق والکذب، او د تعریف مرکب یې وکړه په دې سره چې ان قصد به الحکایة عن الواقع. نو په کار دا ده چې د موافقت د چا سره کړی؟ د مشهورینو سره. او دی ویلي وي چې هلکه چاته وي خبر ما يحتمل الصدق، او دغه تعریف نه دی ذکر کړی. جواب دا دی دلته نکته ده. مصنف عدول وکړه د تعریف د مشهورینو نه د وجې د یوې نکتې نه. هغه نکته دا ده چې تعریف د مشهورینو دوري دی، او هر تعریف دوري مخدوش وي، او هر مخدوش واجب العدول وي. نو تعریف د مشهورینو واجب العدول شه. اوس ته به وایي چې په هغې تعریف کې دور سره کم چې دی راغی او د هغې تعریف نه څه شی وکړو؟ عدول وکړه. وایي ځکه مولوي صاحبانو هر معرف موقوف وي په اجزاو د تعریف باندې، او بعضې د اجزاو د تعریف نه چې دی هغه د مرکب نه صدق او کذب دی. نو خبر موقوف شه په صدق او کذب باندې، او په تعریف د صدق او کذب کې خبر راغلی، ځکه صدق عبارت دی د مطابقت الخبر للواقع، او کذب عبارت دی عدم مطابقت الخبر للواقع. نو صدق او کذب موقوفان شو په چا باندې؟ په خبر باندې. وما هي الا دورنا. وما هي خبر کې څه شی وه، او په صدق او کذب کې څه شی؟ نو خبر کې صدق او کذب و، په صدق او کذب کې بیرته خبر و. نو څه شی؟ معرف موقوفي په چا باندې؟ په معرف باندې. او دلته چې راغلو تعریف د موقوف که په اجزاو د معرف، نو هلته خو په اجزاو کې څه شی و؟ خبر وه. نو ګویا کې داسې جوړه شوله چې بیرته خبر په خبر موقوف شه. خبر په چا موقوف شه؟ اوس که ته په اعتراض کوي چې تعریف دوري خو باطل وي، نو مشهورینو د باطل تعریف ولې ذکر کوو؟ او مشهورین خو څه واړه خلک نه دي، خو علما دي مشاهیر. نو باطل تعریف ذکر کول وي د شان د عام عادي شخص سره نه ښایي. پاتې شوله مشهورین د هغوی د شان سره خو سره نه ښایي چې دوی د راولګېږي او باطل تعریف دې ذکر کړي. نو جواب دا کوو چې د صحت د تعریف د مشهورینو دپاره توجیهات اربعه کېدی شي. غټ خلک دي نو تعریف یې کړی دی مولوي صاحبانو، نو توجیه به ورته کوي. نو داسې خو نه وي چې ځکه د دوی داب دا دی چې په غټو خلکو باندې خو دوی ردود نه کوي. نو د دې وجې نه تعریف یې څه شی دی؟ صحیح. یوه توجیه دا ده چې صدق او کذب مولوي صاحبانو کله د صفاتو د کلام نه وي، کله د صفاتو د متکلم نه وي. نو کم صدق او کذب چې په تعریف د خبر کې راغلي دي، ما يحتمل الصدق والکذب، دا د صفاتو د چا نه دي؟ د کلام نه. او کم صدق او کذب چې موقوفین دي په خبر باندې، په مطابقت الخبر للواقع. نو هلته صدق او کذب او عدم مطابقت د خبر واقع وغیره دا چې راغلي دا د صفاتو د چا نه دي؟ د متکلم نه. نو فلا یلزم الدور.
او دور خو تاسو ته مخکې ما ویلو موقوفوالی د یو شي دی بل باندې د یو جهت نه. ته جهتونه څه شی شول بدل شو. نو یو د چا پورې صفت د متکلم او بل صفت د چا ده لانجه ختمه. او دا خبر تاسو ته ما کړو چې صدق او کذب دی وی صفت د چا دی دواړه د کلام دی. نو دا حقیقت ته که مجاز او حسبی و نعم الوکیل کې مې درته کړی و آلته مې ورته دا وضاحت پوره کړی و. نو دا ور لازم نشه مولوي صاحبانو. دا یو دویمه توجیه دا ده چې خبر په خبر باندې دویمه توجیه دا ده دې کې مولوي صاحبانو چې خبر موقوف دی په صدق او کذب باندې او صدق او کذب چې دی دا موقوفین نه دي په خبر باندې ځکه چې صدق او کذب دا څه شی دي بدیهیان دي. نو توقف د یو جانب نه راغی په چا باندې مولوي صاحبانو په خبر. نو دور لازم نشه. دور هغه صورت کې چې توقف د چا نه د دواړو اړخونو نه. دلته صدق او کذب مولوي صاحبانو دواړه څه شي دي بدیهي دي. نو توقف پکې شته نه. درېمه توجیه چا دا کړې چې کوم خبر چې مولوي صاحبانو موقوف علیه دی لپاره د صدق او د کذب نو دې نه مراد نفس خبر دی. بیا جهت مغایر شو نو دور رانغی. څلورم جواب دا کړی کوم خبر چې دی مولوي صاحبانو او کوم کوم خبر چې موقوف دی په صدق او کذب باندې دا په معنا د اخبار سره دی نو دا مزید دی. او کوم خبر چې موقوف د علیه دی د صدق او کذب نو مراد د هغې نه څه شی دی مولوي صاحبانو هله هغه نفس خبر دی او دا مجرد دی. او په مابین د مجرد او د مزیدو کې څه شی دی سره تفاوت. نو د دې وجې نه منطقیان را لګېدلي دي څه شی کړی دی دا تعریف یې کړی. پوه شوئ تاسو په دې باندې. د داسې نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ د الجامعه دارالاحناف کابل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.